نو راځئ چې اوس د نیوټن دوه قانونونه لومبی او دویم قانون په خاصه توګه په کار راولو په یو څو پیښو کې. اضافي یا سیوایي فورس زور برابر دی د ماس ځله اکسلریشن، چې زور په کوم ځای اړخ کې دی په هغه اړخ کې اکسلریشن پیدا کیږي. دا یو ویکټر اکویشن دی. ویکټر اکویشن مطلب دا دی چې دواړه غاړې د دې اکویشن ویکټر دي. دا یو اړخ چې په کوم دا یو اړخ ویکټر چې په کوم ډایرکشن کې دی د بل اړخ ویکټر هم په هغه ډایرکشن کې دی. نو اوس راځئ چې لومبۍ پیښه وګورو د یو راپریوتونکي څیز یا د لاسه پریوتی شیز یا یو مڼه د ونې نه راپریوتې. نو د یوې پیښې په څېړنه کې کله چې موږ هغې ته د نیوټن لا ور اپلای کوو یا د هغې رڼه کوو، نو موږ هغه جسم کوم باندې چې موږ زورونه ګورو د هغې لپاره یو ډاټ جوړ کړو، یو ټکی جوړ کړو او بیا وګورو چې په دې باندې څومره زورونه عمل کوي. نو هر راپریوتونکي څیز باندې کوم چې په فری فال کې، نو موږ ته د هغې په باره کې پته ده چې په ده کې یو اکسلریشن دی. هغه اکسلریشن موږ ته معلوم دی چې هغه 9.8 میټره په یو سیکنډ کې طاقت وایي. دا موږ ته د ګیلیلیو د وخته پته ده. که سیو دی، که مڼه ده، که باڼه ده، هر یو شی چې راپریوځي چې د هوا مزاحمت ترې له منځه وباسي، نو هر یو شی په 9.8 میټره په یو سیکنډ کې طاقت دوه په دغه اکسلریشن سره راپریوځي. د دې مطلب دا شو چې په دې د نیوټن په دې دویم قانون کې موږ ته د اکسلریشن معلوم دی. د هر راپریوتونکي څیز دپاره د تجربو نه موږ ته دا معلوم دی د ځمکې په مخ. نو د دې مطلب دا شو چې اکسلریشن ځمکې پلو دی او دومره دی. نو د هر څیز دپاره چې هغه ځمکې ته راپریوځي، نو په هغه باندې چې کوم زور عمل کوي، نو هغه به یي د هغه څیز ماس ځله 9.8 ځمکې پلو. نو دلته ما دا ډایرکشن په یا اړخ چې کوم دی هغه په خبرو کې ولیکو ځمکې پلو. نو دغه زور زمونږ ویکټر شو. په هر یو څیز باندې دومره زور عمل کوي. کله کله مونږ دا داسې لیکو چې دغه زور د ماس ځلې د ګریویټیشنل اکسلریشن برابر دی. سیوایي زور دی کوم کله چې یو څیز په د راپریوتو په دوران کې، او دې ته کله کله خلک د څیزونو وزن هم وایي، ویټ هم ورته وایي یا وزن هم ورته وایي. مونږ وایو د یو څیز وزن د ام جی برابر دی. نو اوس راځئ چې وګورو د مثال په توګه یو سیو د خپل راپریوتو په دوران کې په دې باندې به څومره د کله ځمکې ته را روان دی، نو په ده باندې به څومره زور لګي. نو یو څیز مونږ ته کاره معلوم دی د ګیلیلیو د وختو چې د دې اکسلریشن به 9.8 میټره په یو سیکنډ کې طاقت دوه، او دغې ته کله کله مونږ جی وایو. نو یو مڼه چې کوم ده هغه به یي تقریبا چې اندازه مونږ ولکو داسې نیم کیلوګرام به یي. دغه ماس دی. نو د دې مطلب دا دی چې په دې باندې په مڼه باندې به زور لګي. کله چې د زور میګنیچیوډ مونږ وګورو، هغه به یي د دې مڼې ماس ځله د اکسلریشن چې ماس یې نیم کیلوګرام دی او اکسلریشن پکې 9.8 دی. نو د دې نه به موږ سره راشي 9 نیوټنه. اوس دا نیوټن موږ څه ته وایو؟ نو که تاسو دلته وګورئ په زور کې دا ماس ځله اکسلریشن دی. نو دا زور موږ وایو د زور یونټ چې کوم دی د دې نه دوه داسې بریکټې موږ ګیر چاپېر وکړو چې موږ صرف یونټو ته ګورو. دا ماس چې کوم دی دا موږ په کیلوګرامونو کې کچ کوو. د اکسلریشن موږ د ډیر وخت نه لګیا یو په میټرو کې کچ کوو او بیا په سیکنډ طاقت دوه کې کچ کوو. نو د دې زور یونټ موږ سره ټول ټال جوړیږي کیلوګرام میټره په سیکنډ کې طاقت دوه. نو دا اوږده خبره هر وخت موږ نشو لیکلی، یعنی دا 4.9 اصل کې ما لیکلي دي کیلوګرام میټره
په یو سکند کې طاقت 2. نو د دې لپاره اسانتیا د لپاره خلکو د نیوټن نوم دی لور کو چې اسانم شي او بل دا ده چې دا د عزت خبره ده. نیوټن په دې خبرو باندې کار کړی چې دا نوم وسره وي، نو دا د عزت خبره. نو موږ به دغه کیلوګرام میټره په یو سکند کې طاقت 2 دغه ته به نیوټن وایو د نن نه پس. اوس راځئ چې وګورو چې یو سیو یا یو مړه او یو لوی باکس داسې به وګڼو چې یو غټ صندوق او یوه بڼه، دا ټول چې د هوا مزاحمت نه نو هر یو په یو اکسلریشن سره ځمکې له راځي. دیم په 9.8 سره راځي. دا باکس لوی باکس دی دا هم په 9.8 سره راځي او دا ډېره واړه باڼه چې کوم ده دا هم په 9.8 میټره په یو سکند کې په دغه رفتار سره راځي. د هر یو شي اکسلریشن موږ ته معلوم دی کوم څیز چې ځمکې ته راپرېوځي او اکسلریشن ځمکې پلو دی نو په دې هر یو باندې زور هم ځمکې پلو دی. نو راځئ چې وګورو چې زورونه پې څنګه لګېدلي دي. نو ماړه مونږ وویل چې دا 0.5 کیلو به وي او 9.8 د اکسلریشن دی نو زور پې لګېدلی دی 4.9 میټره په یو 4.9 نیوټنه. دا باکس به داسې وګڼو چې دا 10 کیلوګرامه باکس دی، ډېر غټ دی د مڼې نه. نو د باندې به زور لګېدلی چې 10 کیلوګرامه باکس دی او 9.8 خو د اکسلریشن دی نو دا شو 2.0 نیوټنه. دا بڼه ډېره وړه ده، د دې ماس به وي داسې 1 ګرام به وي، یعنې د کیلوګرام زره میسه. نو موږ وایو دا د دې ماس شو 0.001 یعنې 1 ګرام مې واخیسته او 9.8 نو دغې چې موږ ضرب ورکړو نو 9.8 1 2 3 4 1 2 3 4 نیوټنه. نو ډېر کمزور پې لګي. د دې نه تاسو ته څه اندازه وشوه؟ د دې نه دا اندازه وشوه چې ځمکه څیزونه ځان ته راکاږي، ماړه هم راکاږي، باکس هم راکاږي او بڼه هم راکاږي. دې خبرې ته پام کوئ. او دا ټول د دې څه غټ دي څه واړه دي، هر یو شي کې دا 9.8 اکسلریشن پیدا کوي. د دې مطلب دا دی چې کوم واړه څیزونه دي نو هغه لږ په کم زور سره راکاږي ځان ته، چې کوم غټ څیزونه دي نو په هغې زور زیات لګوي. یعنې ځمکه څه وجه ده چې پوهېږي چې دا شی غټ دی که وړوکی دی، نو که یو شی وړوکی نه په کلاره راکاږي، لږ نرمۍ سره یې راکاږي ځان پلو. ګول پکې څه دی؟ یعنې منزل یې څه دی؟ غواړي چې په هر یو شي کې 9.8 میټره په یو سکند کې طاقت 2 اکسلریشن پیدا کړي. 9.8 په هر یو شي کې، که غټ دی که وړوکی دی. نو د هغې دپاره کمال څه کوي ځمکه چې کوم غټ څیزونه دي د چا چې ماس یې سیوا دي هغې ډېر په زور سره راکاږي. یعنې په 10 کیلوګرامه باکس باندې تقریبا 100 نیوټنه زور لګوي، خو بیا په 0.5 کیلوګرام ماڼه باندې صرف 15 نیوټنه زور لګېدل. تاسو ګورئ تقریبا او په 1 ګرام باڼه باندې تقریبا د نیوټن په زره میسه زور لګوي. نو دا ځمکه پوهېږي په داسې یو خپل حساب کتاب کوي چې کله څیز ته لاسه وغورځئ نو ځمکې ته پته لګي چې دا اوس ډېر لوی شی دی که وړوکی شی. دې خبرو ته به موږ وروستو راشو. دا د نیوټن د ګریویټیشن قانون کې ځمکې ته پته لګي څنګه دا شی وړوکی دی که لوی دی، چې په زور سره یې راکاږمه. ځکه چې د ځمکې مقصد دی په هر یو شي کې 9.8 میټره په یو سکند کې طاقت 2 اکسلریشن پیدا کول. نو دا پکې یو د مازې خبره او دا د نیوټن د دویم قانون نه موږ صرف دونه وکتل چې په شیزونو باندې زورونه څنګه لګي، ځکه چې اکسلریشن موږ ته آلریډي معلوم و د راپرېوتونکي څیزونو